افغان نیوز چینل ته ښه راغلاست. که تاسې زموږ چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ او نوې معلومات ترلاسه کړئ. سلامونه، ستړي مه شئ. کابل کې یو شمېر ښځو د بېوزلۍ او بیکارۍ زیاتېدو له کبله لاریون کړی. لاریون کوونکې ښځې د کابل ښار واټونو ته راوتلې او له اسلامي امارت غواړي څو دوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. معترضو ښځو لاریون پر مهال ډوډۍ، دنده او ازادۍ شعارونه ورکول. کارپوهان د نړیوالو پر غوښتنو چوپتیا هیواد کې روان وضعیت لا سختولی شي او په ځواب کې اسلامي امارت غبرګون نه دی ښودلی. او په کندوز کې ګرځنده روغتونونه فعال شو چې هر موټر کې به ښځینه ډاکټره، نارینه ډاکټر او درمل موجود وي. د ولسوالیو په لرې پرتو کلي کې به پر مریضانو باندې ګرځي، دوا درمل به ورکوي. او اسلامي امارت په تاجکستان کې د افغانستان په اړه له جوړې شوې ناستې هرکلی وکړ. او بلې خوا بشر حقونو څار اداره وايي بلغاریا هیواد کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. یادې ادارې په یوه راپور کې ویلي داسې شواهد یې موندلي چې بلغاریایي پولیس له ترکیې سره په ګډه خپله افغان کډوال نیسي او په سپیو شکنجه کوي. بشر حقونو چار ادارې له بلغاریایي پولیسو غوښتي څو خپل چلند ودروي او دا کار یې څه غندلی دی.